السلام علیکم. دا ټکسټ چې تاسو ته ښکاري دا په څه طریقه جوړو او په څه کوم سافټویر به جوړو. د دې دپاره پکسلب استعمالیږي. پکسلب به کولاو کړو. پکسلب په پلی سټور کې ولیکئ، د هغه ځای نه ځان له ډاونلوډ کړئ او ډېر په اسانه جوړیږي. خپل یوټیوب او فیسبوک دپاره جوړ کړئ او په دې طریقه به کې تاسو لیکل وکړئ. تاسو خپل دغه ولیکئ، ما خپل چینل نوم لیکلی دی او تاسو خپل څنګه ټکسټ جوړول غواړئ، د څه نوم جوړول غواړئ، هغه په هغه طریقه باندې جوړ کړئ. په دې باندې ورته کلرونه چینج کیږي، کوم کلر تاسو غواړئ هغه ورته چینج کولی شئ. کلر سیوا کیږي هم لیکي. دې باندې که تاسو د کلر تصویر دغه ورکوئ نو هغه ول راوړی شئ. دې باندې دا ټکسټونه که څه ځګنې کټ کول غواړئ نو هغه هم ترې کټ کېږي په دې طریقه باندې. په دې باندې ورته فونټ بدلېږي، تاسو فونټ بدلول غواړئ، سایز غټول غواړئ، وړوکی کول غواړئ، ټول فونټ پکې دي. عربي پکې دی، اردو پکې ده. تاسو پوینټ کله غټ کړئ نو دا به بیا داسې راځي، نو دی به بېرته سایز هلته نه وړوکی کړئ، دا به وړوکی شي، سیده به شي. که دا تاسو راموړاوال غواړئ، ګول کول یې غواړئ نو په دې طریقه باندې. بیکګراوند کلر ورکول غواړئ. که تاسو کراس کول غواړئ نام کېږي، بس په دې طریقه باندې. دا شاته پسې دغه سیوا کوي، سپیس دغه حروف شاته وړي. چې دې طریقه باندې دا یاړی راړی. ډېر سیسټم پکې دي، 3D هر قسم حروف جوړوي. تاسو د خپل ویډیوز دپاره جوړول غواړئ، د آرټ دپاره جوړول غواړئ نو په دې جوړولی شئ. دا 3D دی. کلر وله شاته کلر چې کوم وي هغه چینج کولی شئ. په دې شاته چې کوم لیکلي دویم لیکل جوړیږي، سیم په دغه طریقه. سیو ایمیج به کوو، دا به الټرا سیو کوي. سیو شو، دا به اکزیکټ کړو، بېرته به اوس په دغه کې وګورو ګیلري کې چې په څه طریقه راغلی. دا ځان له یو فولډر جوړوي نو په هغې په دې طریقه راغلی. ډېر مزېدار دی. نو که تاسو زموږ ویډیوګان خوښیږي چینل ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.